السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، زموږ ستاسو ژوند صرف او صرف عبادت لپاره دی. دا چې بیا موږ په دنیا کې کم کارونه کوو د خپل رزق لپاره، دا ټول هغه عارضي شیان دي. اصل کې مقصد او هدف په ژوند کې ټول عبادت دی. نو که څوک دا تصور وکړي چې د مولوي صاحب دا دومره ډېر شیان راوښول بس ده، برابر هغه عملي کو. هغه ورور ته زه دا وایم چې په دنیا لکه څنګه چې مړېده نسته، باید په عبادت هم سړی نسي مړ. په دنیا کې موږ هیڅوک تر اوسه نه ولیدی چې یو تاجر دی، هغه باره کښېني پر کور باندې وایي زه موړ ځم، زه یې نه کوم باره، تجارت نه کوم، کسب نه کوم. سپین ږیری سي هغه تاجر په دفترو په دکان کې بیا خلک پر خاندي، زامن په شرمېږي، بیا نو دی له دکانه وګرځېږي. تر هغه وخته پورې دی د دنیا کسب کاروبار نه پرېږدي. نو چې په دنیا دغه دنیا نه مړېږي چې هغه حلنکې یو حساب دی، بیا به پورې قیامت ورکوو، دې موږ نه مړېږو. نو په عبادت خو بیخي باید موږ ماړه نه سو، باید همیشه تږي تږي او وږي وږي عبادت ته یو. هر څوک د عبادت لار راښیي او هر څوک ښه عبادت راښیي، باید موږ هغه په ځان کې عملي کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک یو خادم و ابي سلام نومېدی. له ده څخه روایت دی، وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه مې اورېدلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که څوک سهار او ماښام دغه کلمات دغه الفاظ وایي: رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. دغه کلمات رضیت بالله ربا، راضي یم په الله جل جلاله سره چې خدای مې دی، وبالاسلام دینا، راضي یم په اسلام سره چې دین مې دی، وبمحمد نبیا، او راضي یم په رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره چې نبی مې دی. وایي کان حقا علی الله عز وجل، پر الله جل جلاله باندې حق په ورځ قیامت په دغه بنده راضي کی او الله به ځین راضي سي. نو چې الله د سړي راضي سي، ټول شام په خیر دی، هم قبر په خیر کې دی، هم قیامت ورځ په خیر دی چې الله راضي. ټول انبیا او چې دومره تکالیف کول، ټول مسلمانان چې دومره تکالیف کوي، د الله د رضا دپاره کوي. او دغه رنګه صحابي څخه روایت دی چې وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم د حمص په مسجد کې و، یو سړی راتېرېدی، بیا نورو خلکو ورته وویل چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خادم دی او د ده سره خدمت کړی دی. نو هغه ورته رالی و، ده ته یې وویل هغه حدیث راوښیه چې تا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابینځ کې بل څوک نه وي، بس تا ځینې اورېدلي؟ ده ورته وویل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه واورېدل له هېڅ مسلمان نر او ښځه سهار و ماښام 3 واره دا کلمې نه وایي: رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کان حقا علی الله عز وجل. پر الله لازم ده چې دغه سړي څخه به راضي سي او دی به راضي کړي، خپله به ځینې راضي سي. حدیث رقم 302 911، کتاب دعا د امام طبراني رحمت الله علیه مبارک. نو دا یو لږ الفاظ دي، خو حقیقت کې ډېر څه نغښتي دي. الله چې راضي سي، د الله د رضا سره به جنت لازم وي. الله چې راضي سي، د الله د رضا سره به مغفرت لازم وي. الله چې راضي سي، د الله د رضا سره به رحمت او شفقت لازم وي. الله چې راضي سي، د الله د رضا سره به عفو لازم وي. نو که انسان هر څونه ګناهګار وي، الله جن راضي سي، هیڅ مشکل نشته. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم مبارک وایي چې په ورځ د قیامت به زما یو امتي د الله حضور ته وړاندې کړول سي، د الله رحم او مغفرت به ورباندې وسي. هغه کوم ګناهونه چې ده کړي دي، هغه به د هغه کرام الکاتبین څخه هیر، هغه ملایک چې هغه لیکلي دي د هغو څخه به هیر. دغه بنده خو نو په ځان پوهېږي چې ما خو کارونه خراب کړي دي او اوس مې په عملنامه کې ګناهونه نشته. نو بیا به الله جل جلاله ورته ووایي چې بلا کیفه چې دغه دې نه و کړی په دنیا کې، دی وایي و یاره به کړي مې دي، ډېر به شرمنده یو. په الله جل جلاله وایي ما در بخښلي دي، د ملایکو څه مې هیر کړل، بس ځه جنت ته. د الله رضا غټ شی دی، الله دې راسره راضي سي. الله جل جلاله دې د ده رضا را نصیب کړي. زما یو ورورو بیا شهید سو، الله جل جلاله دې غر کې رحمت وګرځوي. ما کشر ډېر عابد، نو ده سره زما یو وخت بحث و، الله جل جلاله شهادت را کړی وای. دول خدای دې د الله رضا را کړي، الله دې راسره راضي. که د نالۍ په مرګ باندې سړی په نالۍ په مرداري کې مړ، الله په راضي کېږي، هغه دې الله رانه کړي. نو بیا زما ورفکر مال واقعیت د الله رضا په هر مرګ کې د شهادت سړی څه کوي چې د الله رضا نه کېږي. نو چې د الله رضا یې هغه چې په هر شي کې هغه د خدای دی سړی په مرداري کې مړ چې الله د سړي سره. نو د الله جل جلاله رضا باید سړی د ژوند مقصد وګرځوي. د الله رضا د الله جل جلاله په دین کې ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په متابعت کې ده. او دغه دعا سهار و ماښام ډېر وایاست: رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رضیت بالله ربا
وایي سهار و ماښام کې سړی درې واره وایي پر الله حق ده راضي کېدل ده او یا پر الله جل جلاله حق ده راضي کېدلو لري. په ورځ قیامت به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دغه څوک تر لاس ونیسي جنت به داخل کړي. دغه درې کلمات هغه سهار و ماښام وایي او ډېرې اسانه دي. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. نو محترمینو د دنیا ژوند او د دنیا زندگی تلونکې ده. د ابوالقاسم جنید بغدادي رحمت الله علیه مبارک څخه یو روایت دی چې دی وایي زه په یو سفر باندې روان وم، یو ځای ته ورغلم، د یو سرمایدار و، د یو خان و، د یو ملک کور دی چې ډېر ښایسته او ډېر لوکس جوړ او پر دروازو باندې خادمان ولاړ، لاس په نامه ولاړ ول او دننه چې کومې کړکیانې او خونې وې په هغو کې سندرغاړي و، اوازونه یې ویل. دې به داسې غزلې ویلې چې ای کوره الله دې وکړي چې په تا کښې غم را نه سي او ستا اوسېدونکي هغه ختم نه سي. نجونو به دا غزلې ویلې چې د هر میلمه دپاره ښه کور یې. جنید بغدادي رحمت الله علیه مبارک وایي څو موده وروسته بیا پر هغه ځای باندې پر هغه محل باندې راغلم، نو د هغه کلا او د هغه بنګلې دروازې تورې سوي وې. جنید بغدادي رحمت الله علیه مبارک وایي نه خادمان وه، نه هغه منځانې ولې، نه هغه عیش و عشرت و، نه هغه خوشحالۍ د خلکو وي چې دوی کولې. دلته چپه چپایه وله د ځکه غږ و خو د انسان غږ نه و. جنید بغدادي رحمت الله علیه وایي دې قصر د حال په ژبه باندې دا خبرې کولې چې د دې قصر ښایست ولاړو او د غم ښکار او زما څخه هېڅ کور په سلامتیا نه پاتېږي. وایي دا ځای د حال په ژبه وایي چې د دې ځای ښایست ولاړی او د غم ښکار سو، زمانه هېڅ یو کور بې غمه نه پرېږدي، خامخا به غم ورته راوړي. تاسې محترمینو په دې خپلو ګریوانو کې وګورئ، غمونه نه لرئ، دردونه نه لرئ او کورو ته مو غمونه نه دي راغلي. که نن ورځ غم نه وي، کال مخکې ستا په کور کې غم نه و، پلار دې نه و مړ، مور نه و مړه، ورور نه و مړ، نو زمانه هېڅ کور سالم نه پرېږدي. په دې ځای کې د محبت پر ځای باندې اوس ویره او خپره ده او د خوشحالۍ پر ځای غم او بېعزتي کې خپره ده. دا مکان او دغه ځای د حال په ژبه دا خبرې کوي. جنید بغدادي رحمت الله علیه مبارک وایي دې کلا ته ورغلم، ورژندې شولم، د خلکو څخه مې پوښتنه وکوله چې د دې کلا حالات ولې بدل سوي دي. هغو راته وویل چې د دې مالک مړ سو، چې کوم وخت د دې سرای مالک مړ سو حالت بدل سوی. ما دروازه ور وټکوله چې په یو ډېر کمزوري اواز باندې غږ را وکړول سو چې څوک یې. او ما ورته وویل چې هغه د زنانه غږ و چې نجلۍ د دې کوره هغه رونق و ښایست څه سو، د دې کوره هغه رڼا څه سوه، د دې کوره هغه تلونکي راتلونکي څه سو. هغې په ژړا سره وویل چې بزرګه هغه خلک چې مخکې دلته اوسېدل د قرض پر طریقه باندې دلته اوسېدل، بیا تقدیر د هغو نصیب بدل کړي، دارالقرار طرف ته ولاړل. دنیا هم دا عادت لري چې څوک پر خپل حال باندې نه پرېږدي. جنید بغدادي رحمت الله علیه مبارک وایي هغه مینځې ته مې وویل چې وخت زه دلته راتلم په دې سرای کې د نجونو اوازونه وه، غزلې ویلې، داسې غزلې ویلې الا یا دار لا يدخلک حزن، ای کوره په تا کښې دې خفګان او غم نشي داخل. نو هغې نجلۍ په ژړا سره وویل چې هغه هم زه وم، په دې کور کې زما دا وظیفه وله چې ما به غزلې ویلې، خو په دې کور کې له ما څخه سوا بل هېڅ څوک باقي نه سو پاته. نو هغه مینځه وایي افسوس چې څوک پر دې دنیا باندې مغرور کېږي او پر دې دنیا باندې تکیه کوي. جنید بغدادي رحمت الله علیه مبارک ما ورته وویل چې ته په دې شاړ کور کې په دې خرابه کې څه کوي چې اوسېږي. وایي دې راته څنګه سخته خبرې دې راته وکړله، آیا دا یو وخت د محبوبانو کور نه و؟ جنید بغدادي رحمت الله علیه مبارک وایي وخت د محبوبانو کور خو اوس بې د محبوبانو کور نه دی. کرامات و عجایب الاولیاء صفحه 4 متر 5 نو الله جل جلاله دې دنیا زموږ په سترګو کې ځای د عبرت وګرځي او الله دې ځای د خطا ایستلو نه ګرځي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم.